د کابل سهار بیا په 2 چاودنو پیل شو. دا چې دا 2 چاودنې چیرته شوي دي او همدارنګه د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ ناسته کې څه ویل شوي دي، څه پرېکړه شوې ده او د دې ترڅنګ نور لاندې تازه خبرونه کولی شئ لیدونکو دې ویډیو کې وګورئ. په کابل ښار کې نن 2 چاودنې وشوې چې یوه یې د کابل ښار د 6مې ناحیې مربوطاتو کې او بله یې په خیرخانه سیمه کې د مقناطیسي ماینونو له چاودنې له امله شوي دي. مذاکرات د طالبانو د قطر دفتر واین ډاکټر نعیم وایي چې د دواړو لورو د مذاکراتي ټیمونو مشرانو او ځینو غړو لیده کاته لرلې دي او پر اجنډا او د مذاکراتو پر راتلونکي پړاوونو یې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت وايي د افغان سولې په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا پر دوام د ګڼو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې کړې دي. جو بایدن ښایي د باین په مشرۍ د امریکا نوي حکومت ته د افغانستان مسله دومره مهمه نه وي. د کړکېچ نړیوالې ډلې څارونکي انډریو واټکینز په یوه مرکه کې ویلي دي چې د باین حکومت په امریکا کې کافي مصروفیت لري، نو له همدې امله ښایي د افغانستان مسله دومره ورته مهمه نه وي. ایران او ملګرو ملتونو ویلي دي چې ایران د حق العضویت د نه ورکولو له امله په دغه سازمان کې د رایو له ورکولو محروموي. امرالله صالح نن په یو فیسبوکي پیغام کې ویلي دي چې په کابل کې وروستي ترهګریز او هدفي بریدونه د طالبانو له لوري ترسره کیږي. د په خبره دغه ډول پیښو د ډېرېدو عمده لامل دا دی چې طالبان فکر کوي په هر فرصت کې بخل کیږي او د خپلو اعمالو په سزا نه رسیږي. نوموړي ویلي دي د دې لپاره چې په کابل او نورو ښارونو کې د جنایتونو کچه راټیټه کړل شي نو باید بندي طالبان اعدام شي. ولسی جرګې د ملګرو ملتونو له نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د بشري فعالیتونو په برخه کې همکاري کړې ده او اوس د دې وخت دی چې د سولې په روان او مهم بهیر کې همکاري وکړي. او د ویډیو اخیری او د پای خبر دا دی چې په روسیه کې د پوتین د حکومت د سیاسي مخالف نیول کېدو په نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي دي. الکسی ناولني څه موده وړاندې د ناپېژاندو کسانو له لوري مسموم کړل شوی و چې بیا په آلمان کې بستري و، خو پرون مسکو ته له رسېدو سره سم د پولیسو له لوري نیول شوی دی. ډیره مننه قدرمنو لیدونکو چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. که د دې خبرونو په اړه نظر لرئ کولی شئ راسره کومنټ کې شریک کړئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.